3 2 1 شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال تو بگو. السلام علیکم. آفرین. سلامونه نیکی هیلی گلونو لیدونکو، وقت مو بخیر. زمونږ پټای مو سهار نیک مرغه او تاسو هم چې له هر ځای څخه زمونږ د خپرونې لیدونکي هستئ. وخت مو بخیر. په دې هیله چې خوشحاله آرامه سوکاله اوسئ او د ژوند په ټولو چارو کې مو بریالي اوسئ. کوچني ماشومان او خواږه ماشومان مو چې په کور کې دي، هیله مند یم چې هغوی هم ښه اوسي. دا چې د ژمي موسم دی، نه تنها په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو کې هوا سړه ده، ژمی دی. په ډیریو کې خوشبختانه واوره وریږي او په کابل کې خو تر اوسه چې موږ د واورې شاهدان نه یو. نو هیله مند یم چې ماشومان مو نه وي ناروغ سوي او هغه کسان هم چې خدای مکړه په کور کې ناروغان لري، کوچني ماشومان ناروغه دي، هیله مند یم چې ډیره زیاته توجه ورته وکړئ، په وخت سره دوا ورکړئ، نور کورني تداوي چې هر څه ورته په نظر کې نیسئ، حتما یې ترسره کړئ د دې لپاره چې قندولک او ګلالي ماشومان مو ناروغان نشي. هوره جان هم را سره ده او د هوره جان سلام هم ومنئ. سلام. آفرین. ده هم پدر جان دی. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند سرحال باشین، در هر جایی که باشین خوش آرام باشین و خدا کنه که روز با خوشی آغاز کرده باشین. دوستای عزیز، چیزی که حسینه جان گفتن، روز به روز هوا سرد شده میره و زمستان هم دیگه شروع است و هوا سرد شده میره و مردم باید احتیاط کنه، از خاطر از که یک مرضک باز آمده، مو گلندردی و جاندردی چیزا. کرونا رفت، خب مثلا نام خود ما مرضش هسته. خب حال مردم دیگه خود در قصهش نیست. اولا زیاد کلگی هم استرس جهانی که اعلان کرده بود دیگه کلگی را گرفته بود دیگه. حالا مرضک یک نام شده دیگه میای پس میره و مثلا یک هفته 3 روز مقامت وجود هر کس که هر چه قسم باشه و از دوستا و فامیلا زیادتر مریض هستن، امو مرضک هسته. خب خداوند کلگی را شفا بده و کس که جور است خداوند او را در امن خود نگاه کنه که مرض است دیگه. باید میای از طرف خداوند برای همیشان شفای عاجل میخوایم. آمین. او هوا هم روز به روز خراب شده میره. هوا زیاد خراب است از خاطر از که کل جای از طرف شو که برای روز خوب است بیخیم کلگی نسبتا دیگه، یکی خو اقتصاد ضعیف است دیگه، هر چیزی که میسوزانن و دودش زیاد میشه و زغال هم هست، جایا که هست تصفیه کن نداره، همین دودش یایش کلش تفکر کنین که اکسیژن نیست، کلش زهر است و اونمو علت میشه که باعث زغال، دود زغال کلش سرطانزاست و از طرف شو خود که وقت درایو کنی تا چراغا رو فل هم کویت معلوم نمیشه پیشورید که چه قسم است. و در بخش زغال از دولت یک تشکری کنیم که زغال در قیمت نسبتا زیاد کاهش داده و هموطنای عزیز ما که وقت واسه توانشان قدر نمی باشه و اونا میتونن کالو بگیرن دیگه. از اما شروع در فکر ما ذهن ما همین چیز بود، گفتم خدا کنه که دولت یک کمک کنه که مردم دیگه رقم خورا نیست، بیکاری این چیزا خب بیخی زیاد شده و اقتصاد مردم ضعیف شده میره روز به روز. همکاری یعنی برشان هر چیز است. اگه گپ یکان تا میگه علاو خوب است یا پلاو میگه علاو، از خاطر از اینکه پلاو هم نباشه دیگه و گرم هم باشی نسبتا خوب است که از هوای سرد خدا نکرده فامیلا و اشتکا مریض نشه. لیدونکو باید تر ډیره حده کوشش وکړو چې تصفیه شوي زغال استفاده کړو د دې لپاره چې واقعا هوا زیاته زیاته خرابه شوې ده او ورځ تر بلې د خرابېدو په حالت کې ده. او ټولو ځوانانو ته وایم، ټول کسان، هغه کسان چې وروسته له مازدیګره د کور څخه وځئ، حتما له ماسک څخه یا له څه ورته وایي یو ټکری یو دستمال یو څه نه څه استفاده وکړئ چې دماغونه هم پوز هم خولم بنده کړئ. هوره جان چطور هستی؟ من خوب هستم. تو خوب هستی؟ خب کجا میری بخیر؟ سکول میری؟ چی گپ است؟ گفت است؟ خوب زیاد کردی بچه. دیگه چی گپ است؟ پیش کی میری در سکول؟ استاد سلام
میدی. الله هوره جان میره به استادش سلام میته. هوره اقدر پشت استادش دق شده، اقدر دق شده که اگان وقت دیگه اشتیای مکتب که بیای باز میگه ممی استاد زوره جان بره. یعنی میریم پیش استاد زوره جان، دستاش ماچ میکنی؟ استاد پیش استاد جان میریم باز دستاش ماچ میکنی؟ چرا؟ بغل میتیش؟ آفرین آفرین. میریم به دوستای عزیز گفتی یعنی که ما کجا میریم کجا نمیریم؟ خواستم که خود هوره جان بگویه برش. امروز روز هوره است بازی بخیر. هوره جان بگو کجا میری بچه؟ اسکول میری؟ نام اسکول چی است؟ استاد نه نام اسکولت کاردان بچه؟ کردان. آفرین. و دیگه هوره جان جز از اینکه گیفت میگیری از استاد نه دیگه پشت چی میریم مکتب اسکول پشت چی میریم چی میگیریم؟ پارچه. بخیر لیدون کو کلانه آزمایین پای تا رسیدلی طول افغانستان که نسم ویلی ځکه چې په ګرمسیر ولایتونو کې فکر نه کوم تر اوسه خلاص شوي په نو داسې یو څه موده بیا رخصتي وه یو 12 ورځې شولې کې 15 ورځې نو نن نو د پارچې ورځ ده. په ډېرو مکتبونو کې اخیستې ده، دولتي مکتبونو کې وخت توزیع شوي دي، شخصي مکتبونو کې یا خصوصي مکتبونو کې نه په خپل دوی په تقسیم اوقات هر وخت ورته ټاکلی وي. نو نن د هوره جانې د پارچې ورځ ده. ځو له خیره هم د والدینو جلسه ده او هم پارچه اخلو له خیره ګورو چې هوره جانې نو هغه د ټول کار نتیجه څنګه ده.
قدرمن لیدونکو د هوره جان پارچه واخیستله او پاپکورن چقدر خوبه چمره خیسته نوشی جان پارچه ما واخیستله او واقعا ډیر زیات خیسته تزین هم استاد وکړه خو په دې بیا په کور کې خبرې وکړو اوس نو ځو ولې لیدونکو هوره جانه 15 کلنه کېږي له خیره یوه میاشت یا 2 میاشتې وروسته غاښ یې اوس نه شروع کړی د درد ډېره په تکلیف کړې ده بېګارۍ سه ډاکټر ته لاړ شو بچې ډاکټر بریم ډاکټر چرا ډاکټر بریم که جور کنه بچه صحیح سای تو جگه پلا اشتیا داریم معلوم میشه یعنی زو بچه خیر ډاکټر ته زو په دې خوا یې په دې خوا دې طرف بخوخه آفرین نو لیدونکو لاړ بسو له خیره هوره جان ته به یو څه تحفه واخلو او وروسته له هغه نه هم لږ څه نور پلانونه لرو هغه کې هم تاسو راسره مل اوسئ د قیجانه لکه چې پاپکورن لږ بسیار عزیز ما خب پلار زیاد خوش دارم وقتی که با هوره جان میگیریم دیگه ما هم کده شروع میکنم دلتان کس که پلار زیاد دوست داره کامنت کنه لیدونکو راسره مل اوسئ چی نکردی؟ گپ نزدی؟ گپ میزنی؟ خو نزنی بچم تو دندان درد است نو که وشول نن به هوره جان یو ځل ډاکټر ته هم بوزو زه نه پوهیم چې په دې غاښ به څه وکړي ډاک به کړي ورته وبې بس ځکه دغه د علاشې غاښ یې دی نو وګورو چې ډاکټر څه ورسره کوي انشاءالله چې ورته جوړ سي درد یې ورک سي ځکه د غاښ ډېر خطرناکه درد دی ما خپله تجربه کړې دغه څو ورځې مخکې مې هم غاښ درد کوي بیا مې جوړ کړ خو اوس هم کله کله درد کوي نو تاسو هم راسره مل اوسئ ګلونو لیدونکو بسم الله الرحمن الرحیم هم بک شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. گلون لیدونکو دی ویدیو په دوام ښه راغلاست. د زړه له تله او د زړه
د زړه له کومې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د ویډیو دوام ته او تاسو هم ونه وایئ چې هوره جانه څنګه ماشاءالله په دې څو ثانیو په لړ کې یا د څو شیبو په لړ کې دومره قد یې لوړ څه هوره جان هلته په چوکۍ مې درولې دی د لپاره چې په کمره کې تصویر سم راسي او ښې وکړئ چې خبرې وکړو ګلونو لیدونکو ښه راغلاست وایم تاسو ټول ته د ویډیو دوام ته او هیله منم چې تر دې دمه مو ویډیو لیدلې وي د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او وروسته له دې نه مو هم د خوښې وړ وګرځي ښایسته ښایسته کومنټونو ته مو هم په تمه یم ما تاسو ته ویلې چې غواړو دغه ورځ د هوره جان لپاره ځانګړې کړو خاصه یې کړو سپیشل یې کړو څنګه ځان آرام نیولی نامخوره د دې لپاره چې باید هوره جانه دا احساس کړي چې کله هوره درس وایي کله چې د ښوونکي په خبرو باندې عمل کوي کله چې د مور و پلار خبره مني خپل کارخانګي کوي خپل درس وایي نو په پایله کې مور و پلار هم ورته تحفه اخلي هم ورته شیریني یا خواږه یا کیک اخلي او هم ښایسته ښایسته پڼۍ ورته کور کې بندوي ښایسته جامې ورته اخلي او خپله هوره ښایسته او نانځکه جوړوي نو د هغې لپاره یوازینی هدف مو د دغې ویډیو نه همدا ده چې باید ماشومانو ته د همدې ماشومتوب څخه دغه احساس ورکړو چې کله ښه کار ترسره کوئ نو حتما د والدینو یا د مور پلار لخوا څخه د ښوونکي لخوا څخه او نور د کورنۍ د مشرانو لخوا څخه تشویق کیږي نازول کیږي او دغه ښو پایله دې درکول کیږي نو هوره جانه هم دغه ټول کال درس ویلې زحمت یې ویسته مکتب ته لاړله سهار به له خواږه خوب څخه په شپږو بجو راویښېدله یعنې ډېر هغه شیبې به مې هېڅکله هم د یاده ونه وځي زه غواړم هم په دې ویډیو کې ووایم دا اوس هم فکر کوم په همغه خپل د سهار شپږ بجو په چرت او په خوب کې ده هم غواړم په دغه ویډیو کې تاسو دغه جالبه خاطره ووایم او هم غواړم چې کله هوره جانه له خیره غټه شي په خبره پوه شي پیغله شي دغه قصه ورته وکړم چې هوره جانې کله چې ته په کیجي صنف کې وې او لومړنی کال ستا د ښوونځي د تګ و نو سهار وخته په شپږو بجو لیدونکو ډېر زیات په سختۍ به کله کله هوره جانه راویښېدله په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله به مونږ د شپې یا چیرې میلمستیا ته لاړلو یا به کوم محفل و یا به هم زمونږ په کور کې میلمانه وله نو هوره جانه هم چې تر ناوخته ویښه وه ساتیري به کوله سهار ته به بیا ویښېدل ډېر ورته سخته وه او دا نو ماته زه نه پوهېږم هغه وخت دغه خپل احساس تاسو ته اوس څنګه بیان کړم هم به مې زړه ورباندې سوځېده چې دا به اوس د دې خواږه خوب نه یو وارې به مې غږ پرې وکړه دویم ځل به مې غږ پرې وکړه ښکل به مې کړله په بغل کې به مې واخیستله د اتاق نه به مې تر سالونه راوویستله خو هوره جانه به همداسې ښایسته او نازولې سترګې به یې پټې وي ویده به وه نو هم به مې زړه کېده چې پرېږدم چې ویده سي ولې په مقابل کې هلته شپږ ساعته د یوه ورځې مضمونونه یې لاسه ورکړل نو بیا به مې خپل زړه همداسې کلک کړ ځان به مې قوي ونیوه او هوره جانه به مې راویښه کړله نو چې هر څنګه به کېدله ما قیس جان په ګډه سره هوره به م راویښه کړله ښوونځي ته به م ولېږله چې د خپلو درسونو څخه پس پاتې نه شي هماغه اوس یعنې نن ورځ زه واقعا ډېره زیاته خوشحاله یم هغه که په هغه ورځ ما پرې زړه سوځولی وای یو وارې خو دا ورځ نه وه دوه وار نه وه بلکې څو وارې دغسې کار وشو که چیرې ما زړه پرې سوځولی وای نن به هوره جانې دا ښایسته ښایسته ساینلیکونه د تقدیرنامې د ښایسته ښایسته پارچې د ښې نمرې به یې نه اخیستلې او ښایي نمرې به ډېرې زیاتې ټیټې وې ولې د هوره جانې کوشش زما او د قیس جان هغه هوډ چې مونږ ویلي چې حتما باید هوره زړه پرې ونه سوځوو غیر حاضري ته یې پرې نه ږدو اضافي میلمستیاوې پرې ونه کړو چې مثلا یا چیرې لاړ سو حتما چې هر چیرې به وو مونږ به شپه بېرته په دې خاطر کور ته رارسوله چې هوره سبا مکتب ته ځي ښایي زمونږ مثلا په دوستانو عزیزانو باندې هم کله کله دا خبر زمونږ ټوکه غوندې ښکارېدله وایي چې ستا لور پوهنتون وایي ستا لور په 12 ټولګي کې ده په 10 کې ده په څوم کې ده تر اوسه ته اول صنف نه ده شروع په کیجي کې ده ولې ته وایي چې هوره جانه سبا د مکتب نه پاتې کېږي ولې زه د همدغه سږ کالی نه یعنې همدغه لومړي ټولګي نه مې غوښتل چې هوره جانې ته مسؤلیت پذیري ور زده کړم چې کله چې ښوونځي ته ځي نو غیر حاضري باید نه وي درس باید وي کارخانګي باید اجرا کړي با نزاکته واوسي او ښه درس وایي چې دغه یې هم پایله سوله په لومړی تا خوب درځي هوره جانه نن ماسپښین خوب نه ده کړی د ډېرې خوشحالۍ نه چې لیدلی چې ما دغه چمتووالی ورته نیول نو تر اوسه خوب ونه کړ اوس هغه د فاجعه باسي خوب ورځي نو لیدونکو
دندل پر هم وایم تاسو هم په خپل ګلونو ماشومان باندې د کال خلاص ول راتلونکي کال پاتې دی باید ښه کوشش پې وکړئ او هغه ګلالي ماشومان مو چې خپلې پارچې اخیستې دي زه هم په خپل وار سره هغوی ته او تاسو کورنیو ته مبارکي وایم د ښو درجو ښو نمرو او د دې ترڅنګ حتما تشویق کړئ باور وکړئ چې زه سهار ایسته وینم چې هوره څومره د خوښۍ احساس کوي کله چې ښوونکي ورته ښایسته ښایسته ډالۍ ورکړلې متاسفانه ما غوښتل چې هغه وساتم تر څو تاسو ته یې مو درښیم خو ماشوم ده نو نه پرېږدي هغه د خوراکي شیان خو ټول نوشیجان کړله د هغه ترڅنګ هوره جان هم یو چکر ډاکټر ته بوتلله هلته یې ډاکټر صاحبې هم ډاکټر شیبا جان هم ښایسته تحفه ورکړله قلم زه نه پوهېږم هغه به چیرې وي هغه به هم زه تاسو درښیم هغه زه هورې ته ساتم چې په لومړي ځل کله چې د غاښو ډاکټر ته تللې وه نو ډاکټر صاحبې هم ورته د دې لپاره چې په همغې ورځې تحفه پارچه اخیستې وه نو تحفه یې هم ورکړله او د دې ترڅنګ ما قیجان هم یو څه ناچیزه ډالۍ ورته په نظر کې نیولې ده برګ سبز تحفې درویش یوازې دې لپاره چې دا دغه احساس وکړي چې مور و پلار ته یې ګرانه ده او ارزښت لري قیجان هم راغی تر اوسه یې کمرې ته ښه و او د دې ترڅنګ لږ څه ناروغه دی عجله روغتیا ورته غواړم انشاءالله چې په خیر ښه شي نو تاسو سره بسیار مسئول سلام دوستای عزیز خدا کنه جور صحتمند سرحال باشین مرسما به حال نباشین مریض نباشین دوستای عزیز چیزی که گفتم ما صبحکی بود طرف صبح بود که بیرون عمر آمدیم گفتیم که هوا خراب شده دیگه و احتیاط کنین ولی احتیاط کردیم باز سر احتیاط هم دیگه یکم تم گلوندرد شدیم دیگه یکم دیگه خداوند کله گیره امروی ما شفای عجل نصیب کنه و آمدیم گفتیم خیر اگه مریض هم هستیم حق هوره جان ما هست دیگه که یک زامت کشیده یک کیک چیزا برشان بگیریم که میره برش تدلیل کنیم ما همیشه میگیم که مو یادگار میمونه و هوره جان که باز کلان شد باز ببینه دیگه خودش میفهمه کارایش که باز چقدر مراعات میکنه چقدر پدر مادر خود دوست داره بچه بله او دا یوازې دې لپاره هم د لیدونکو چې غواړو ورته ثابته کړو زه ډاډه یم چې هر مور پلار ته اولاد ارزښت لري ولې باید دغه اوس ځینې اولادونه دي که نه حتما به د تجربه تاسو لرئ مور پلار ته وایي څه دې راته کړي دي ما قجر غواړو د خپل اولاد ته ثبوت پرېږدو چې د دوی هر بریالیتوب موږ ته زښته زیاته غټ ارزښت درلوده ښایي بل چاته دا ډېره وړه خبره وي او په کیجی کې پارچه اخیستې ده یا ښې نمرې اخیستې دي او وسینې یا قیجیان یا په ټوله کې دوی کورنۍ ورته ولمانځله نه زموږ د کورنۍ غړي ده هوره او باید دغه ارزښت موږ ورته قایل اوسو دې لپاره وایم مینه ورکړه چې مینه ووینئ درناوی یو چاته وکړه چې بېرته تا ته درناوی وکړي یعنې که نن موږ هورې ته قدر ورکوو په دې معنا چې موږ ځان ته قدر ورکوو ځکه بېرته هورې د موږ څخه زده کوي او که چیرې موږ مینه ورکوو نو همدومره مینه به ورنه ګورو دا خو د موږ مینه ناکه لور ده کورنیو ته وایي چې د همدې ماشومتوب نه مو په ماشومان باندې زحمت وباسئ یو خو مه وایه هیله کوم زه واقعا تاسو ټول نه د کشره خو راته وایئ مشره خو راته وایئ هر څه وایئ ولې یو خواهش دی یو خو هرانه خواهش دی هیڅکله ما وایي چې دا لور ده دا زوی دی دا هلک دی دا نجلۍ دی بلکې په اولاد مو زحمت وباسئ که هغه نجلۍ وي که هلک وي زحمت پرې وباسئ د همدې ماشومتوب نه خواري پرې وکړئ سرمایه ګذاري پرې وکړئ تر څو ښه راتلونکی د ځان لپاره د کورنۍ لپاره د قوم لپاره او په ټوله کې د ښایسته او لوی افغانستان لپاره ولري خبرې به ډېر نه اوږدوو هوره جان ته هم خوب ورځي او د ښایسته کیک به د ښایسته نجلکۍ ته قطع کړو روشن کنم شمع ولګوم مادر جانش روشن میکنه کیکه خوره نمیشه ماشاءالله هوره جانم همیشه همداسې لایق وي بریالی دې وي نه یوازې هوره جانه دا اوس تاسې ګلالي تاسې قدرمن کورنۍ چې زما خپرونه وینئ دغه خپرونه مو ګلالۍ ماشومان ته هم وکړئ او هغوی ته ورته وایئ چې حسینه خاله مو دغه تاسو ته هم دغه ښکلې ورځ ولمانځله او دوی هم چې ښوونځي کې بریالي شوي دي نو نه پرېږدئ هوره جانه زه ورته ډېره ډېره مبارکي وایم دله شاباس زه یې ونیسم در سره پاپا هم بگیره مامی هم بگیره آفرین چک چک ماشاءالله
ماشاءالله ماشاءالله هورا جان انشالله زه دعا کوم چې هورا جانه داسې ډېر کیکونه قطع کی پرې کی ټوټې کی چې هغه ټول د هورا جانې د بریالیتوبونو تجلیل وي لمانځنه وي هیله مند یم چې انشالله الله پاک د هغه ورځ ما ته قریجان ته راوښیي زموږ کورنۍ ته او ټولو هغو کورنیو والدین ته چې لورانې مکتب ته ځي چې انشالله هورا جانه مې له 12 ټولګي څخه هم په خیر سره فارغه شي او انشالله الله پاک د هغه ورځ راولي چې زموږ هره ګوډۍ او هره دغسې نانځکه خپلو هیلو ته ورسیږي زده کړو ته دوام ورکړي خپل درس ووایي او انشالله چې د هغې ورځې په ارمان یم چې د افغان نجونو لپاره د ښوونځي دروازې خلاصې شي انشالله زه همیشه دعا کوم هر چیز در وقتش دیگه هورا جان ما وقت داره خیر پدر تیوا که بچه باز میبینیم من خوردم این چند بسکاله گلون تا دگام نگیره بله نو لیدونکو تاسو را سره اوسئ بخاطر ما ته یو دقیقه وخت راکړئ زه به دغه میز لږ ټول کړم یعنې د بیربارک به لرې کړم هورا جان سره به یو ځای تحفې وضع کړو تاسې یوازې زما هدف د دې کار څخه څه ده چې د هورا جان عکس العمل ووینئ د تحفو په لیدلو سره نو یوازې یوه دقیقه صبر وکړئ چې زه دا شیان ټولوم او بیا نو هغه اساس او جالبې شیبې همدا د خپرونې وروستۍ شیبې دي تاسو درښیم هورا جان گیر Banana. Teşekkür. آفرین یا دیگه از طرف پدر و مادر سی وازش کنیم کدامش اول واز کنیم کدامش نه خوی یک اردوش واز میکنیم خواه اول کدامش ایسا پیو کرد یو دو دریت پیوه لسته هر یو سر مغبو واز کن یو Dua. Drie. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. En dat was ik les. یعنی ماشومان څه خواږه نړۍ ده ودرې بچه آفرین نه تا جای لیدلی ده بچه صبر ودرې سزیر ته واز کم آفرین ده به چه وی هورا جان؟ ده به چه وی؟ زلای دیر نارامه ده لیدون که تاسو گوری څومره زر کوشش کوي چې وی ګوري صبر ده به چه وی چی است؟ Black. Yo. Dua. Three. Wow. Oh, what's it called? Wow. Alto gra. Odeva de sigur. مقبول است؟ خیسته دی؟ ده کم رنگ دی؟ Red. بزرگ باید؟ کدام رنگ است؟ کم رنگ دی؟ Red. رید؟ ده کم رنگ دی؟ White. آفرین خیسته دی؟ آفرین بس داریم دیدی کلی دی خیر ده یو جور را بسوز به هم دبل خدل تکیده زر بسته هورا جان اصلا تراس ده وګوره Yau. Dua. Three. واو دا د ژمي لپاره مقبول است؟ زیاد یا کم؟ Ziyad.
زیات مقبول است؟ آفرین. او در بل هم یو دو درې واو ده هم د هوره جان لپاره. واو خسته دی؟ پدر تو تشکر پدر جان. تشکر پدر جان. مننه پدر جان. مننه پدر جان. تhank you پدر جان. thank you پدر جان. لیدونکو هوره جان دغه ټول مثلا ABC زده ده تلفظ ډیر عالی کوي هماغسې حتی ځینې کلمې چې استفاده کوي یعنی هیڅ هغه اصلي هغه کسان چې مثلا په امریکا کې اوسي هغسې انګلیسي وایي ولی کله چې بیا thank you ته رسو بیا وایي thank you په پی تلفظ کوي نو ښایي هلته خاله ته به لیدونکو ته ووایو ته thank you bye bye. thank you bye bye. thank you. خدای پامان. ای بارمان. سابسکرایب کنین. چی کنین؟ چی کنین؟ سابسکرایب کړئ. ګلونې لیدونکو ډېره زیاته مننه کوم له تاسو ټولو ځان څخه چې د خپرونې تر وروستۍ دمه راسره وئ. خوشحاله ارامه اوسئ. ژوند مو د دغه کیک په شان همیشه خوږ اوسه او ډېره مننه چې زموږ د ویډیوګانو لیدونکي یاستئ. تر بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي ډول سپارم. الله مو مل شه، سوکاله او خوشحاله ژوند ولرئ.